سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، نن موږ تاسو ته د یوه غله کیسه کوو چې د غلا لپاره د یوه شتمن سړي و کور ته ور داخلیږي، خو هلته ورسره داسې څه پیښ شول چې دی یې هېڅکله په خوب کې هم فکر نه و کړی. د هغه لپاره دا کور نه و، بلکې یو قفس یا زندان و. له دې ځای څخه د وتلو لپاره هغه داسې کارونو ته مجبوره سو چې انسان یې په خوب کې هم فکر نشي کولی. کیسه له دې ځای څخه پیلېږي او موږ ته یو ډېر ښکلی او ښایسته کور ښودل کېږي. بیا صحنه بدلیږي او یو غل چې نوم یې نیمو دی د یوه قیمتي رسامۍ د غلا کولو لپاره په دا کور ته ورننوځي. دا کور ډېر کلک امنیت درلودی. د داخلېدو لپاره نیمو د باندې په یوه ماشین کې کوډ ووهي. له دې وروسته هغه یوازې 7 دقیقې وخت درلودی چې غلا ترسره کړي. نیمو کور ته داخلېږي او د رسامۍ غلا شروع کوي، خو هغه رسامۍ نه پیدا کوي چې تر ټولو قیمتي وه، چې د همدې لپاره د ده مشر دی دلته رالېږلی و. وخت هم کمیږي، نو نیمو وایي چې ماته ډېر وخت پکار دی. هغه بیا ځي او یو ځل بیا کوډ وهي، خو دا ځل ماشین الارام وهي او ټول کور بندېږي. الارام دومره لوړ غږ درلودی چې نیمو د دې غږ څخه ډېر وویرېدی. هغه ډېر په تکلیف سو او د الارام د بندولو لپاره یې ماشین مات کړي. نیمو هڅه کوله چې د شیشو کړکۍ ماتې کړي، خو بیا هم بریالی نه سو. هره ممکنه لاره یې وازمایله، خو له کور څخه نسي وتلی. اصلي دروازې ته ورځي او هڅه کوي چې هغه ماته کړي. دروازه له د باندې څخه د لرګي ښکاره کېدله، خو کله چې ښه ورته وګوري سخت ورخطا کېږي، ځکه چې دننه یې اوسپنه کار سوې وه. دا دروازه ماتول ناممکنه وه. نیمو تږی کېږي او پخلنځي ته ورځي اوبه څښي، خو ویني چې په کور کې اوبه هم ختمېدونکي دي. په یخچال کې هم لږ خوراک پاته و. ناڅاپه یخچال یو غږ شروع کړي چې نیمو ډېر وارخطا سو او یخچال یې ژر تر ژره بند کړي.